Assalamualaikum, nanti pong gusto dulu ang ito po ay star bracelet. Star bracelet pong कैसा को जोड़ो आगे तो पारों जब कर दे यो सीजर सुई धागा और यो पेज पहले पेज से दे आप स्ट्रिप की कट को शांति नरे स्ट्रिप पर जो डबल ना Tapos, this is strip wakas to ka na. Bebetas is chalo kay disi bay kay nakashanti ka na. O bebeta dawa tadi sira fault kay adawa ki adawa kay date bay kay didwano sedun na. Nakashanti bay date kay डेट पर गए चिरवाणु से डुन डेट शी पहले बोलता सेट दिस गए दिसी कट पकी वाला गए अशांति तो कट और वह पदेगी वर्क शांति व्यवहार के और व्यवधा सा देखना द ब्लैक सिज द बताओ है द स्टार न इर्द गिर्द शांति बताओ है अब यह बता से देखना दाव जिसे वर्टिकल कट के तकशा अब यह बकी दा जेही में दा पदे की बात जिसे वर्क है दा बकी जिसे वर्क है नो बे बता तकशा दी कॉर्नर्स ना बे जिसे का Tabi jonge kashanti stars also tasili deshe kashanti और दिसी वजन और हम जोड़ का मसम डेर न व्यवस्था सर में लावेगो दिल की मारा कशांति स्टार्स और हम जोड़ का दाबस स्क्रू सुई धागा बवाल दातार पर सुई की वर्कू दासमा सुई की धागा वर्का दबोंगा कटकू just the last day हिसाब पाई गए के ना इस हमारा सोंदे कुमरा भाई से कम तो कुमरा पूरा दे तस पे किसी लफ्ज़े वेरे नॉट अम्प्रे दे का ना ची नॉट वाला वाले को जब ये लोग नॉरम कट कम ची नॉट ऐसे पे किमरा शी जमात लास्ट से ताजे मनी व्यवस्था कट को लगे हमरा दे बस दिसी नॉट वो कुए तो कशांते मैं बता रहा वालू था बेप कट को इस दोबारा बैक को या 5 पैर दस में 5 पैर रताओं को 10 नॉट डाले सही 10 नॉट डाले जब हम गए या स्टार डाली अब दिसी को अब वाड़ा मच्छी जमा कलर दाएवी और कलर लाइट पिंकी और वाइट और दिसी yung tidak karapan ko
په یو کې دا اخري سایډونو ته ځو. او पहिला په شانتي کو صحیح شي دسی اجوانا صحیح شو کنه دا اونګه دلته کې ورک زموږ دا بریسلیټ اوس جوړ شو، تاسو لیدی شئ. دا اوس زه په خپل لاس باندې وڅارم چې پوره دی او که نه نور پکې واچوم. او اوس به زه سوی ورته کټ کړم. السلام علیکم جوړو دغه فون کور میک اوور زما خو جوړ کو سټار بریسلیټ او زه به جوړوم فون کور. نو د هغې لپاره د ټول نه پهله ګلو پکار دی. زه به ګلو والم، خو زه تاسو ته وایم چې دا پروسس به موږ څنګه کوو. د ټول نه پهله به تاسو چې کم یو دغه غواړئ که نه دا کم یو سټارز هغه راوالی تاسو په خپله اکټای کړئ. ما اوس دلته ریډ او وایټ ریډ او پینک اینڈ بلیک سټارز مې واخیسته. دومره دغه زما پکار و او ایچ سټار باندې به ولګوو. ټول نه پهله به زه د وایټ اوس ما دا دقه شانتې ډیکوریټ کو او زه به اوس د ټول د سټارز چې دي که نه دا به زه ټول د بلیک سټارز به په دې باندې ولګوم. او اوس به موږ په دې باندې ګوګلي آیز ولګوو.
دا ګوګلي آیس تاسو هر ځای کې لګولی شئ. موږ وایي دلته لګوو. هغې دپاره ټول نه پهله ما دلته په دې باندې لږ شانتي ګلو ولګوو. ما هلته دغه شانتي ګوګلي آیس ولګوله. داسې دا اوس داسې ښکاري ګوګلي آیس. دا یو آیس به لږ موږ ښکته کړو. او اوس موږ دې له ایرز جوړ کړو. د هغې دپاره ما سټیکي نوټس واخیسته او تاسو دې له مطلب هر څنګه ایرز جوړولی شئ. زه به ورته دلته بلو کلر والا ایرز جوړوم. زه داسې دغه کومه. دغه زه اوس داسې کلر کوم. بیا به ول داسې ډارک کلر کوم او اوس به دا موږ کټ کړو. اوس به موږ دا بل ایر هم کټ کړو داسې. داسې ورته دا دواړه ایرز کټ کړه. اوس به دا موږ دلته ولګوو. داسې ښکاري او دا څومره کیوټ ښکاري. تاسو په خپله وینئ. دا ګوګلي آیز لږ دغه دی مطلب تاسو ته به داسې ښکاري چې دا یو بره دی دا یو لاندې دی او دا دواړه یو شانتي دي. دا یو سټار لږ مطلب ډبل دی چې د دې د لاسه دا دواړه یو شانتي نه ښکاري. دا دواړه یو شانتي دي او تاسو دا وینئ دا څومره ښکلي ښکاري. بیا ماته په کامنټس کې وایئ چې دا تاسو به کو دا سیټ شو او که نه. او دا بریسلیټ هم زه به خور جوړ کړو. دا هم سیټ شو او که نه. بس تاسو وګورئ چې دا موږ څومره ښایسته جوړ کړه. بای بای.